په پېښور کې یوې نرسې سره خپل یار غلط ناروا کار کړی دی چې ویډیو یې هم راغلی ده. تاسو سره ویډیو هم شریکوم. قدرمنو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو سره یو څو خبرې کول ضروري ګڼم. بیا به تاسو سره د دغه خبرو نه وروسته دغه ویډیو شریکوم، ځکه چې تاسو ویډیو وګورئ نو ستاسو به خپله یقین پیدا شي چې دغه جینۍ په کومه طریقه باندې د ډاکټرانو په کمره کې ورسره ناروا کار کړی دی. ویل کېږي چې د دغه جینۍ یو یار و چې هغه به دې ډاکټرې ته دغه ښځې ته راتلو، ځکه چې په هسپتال کې دا معلومات نه کېږي چې کوم مریض دی او کوم د چا یار یا دوست دی. تاسو ته معلومه ده چې په پېښور کې نن سبا دومره هسپتالونه دي چې په هره کوڅه کې ورځې نو یو نه یو هسپتال به وي. او د دغه هسپتالونو بیا خو ځینې ډاکټران هم داسې وي چې هغوی صرف د ډسپنسري ډیګري کړې وي یا که هغه نرسانې وي نو اکثرو سره ډیګري هم نه وي، خو بس دوی راځي او په خلکو باندې چلونه زده کوي. نو همدغسې دغه نرسه هم وه، دغه ته به یو هلک راتلو چې د دوی یو ویډیو هم راغلی ده، په خپل منځ کې یو بل سره ولاړ دي، په یو بل یې لاسونه اچولي دي او داسې هم ویل کېږي چې د دې نه پس یې ناروا کار کړی دی. خو ډېر کسان بیا دا وایي چې دا هسې د یو ډرامې شوټینګ دی او دوی بس په ډرامه کې دغسې ایکټینګ کړی دی. نو قدرمنو دوستانو، ایکټینګ په هسپتالونو کې نه وي کول پکار. دا هر څه چې شوي دي ډېر غلط کار شوی دی. موږ یې مذمت کوو ځکه چې که تاسو ویډیو وګورئ نو تاسو به ډېر زیات خفه شئ چې دا زموږ په خلکو باندې څه شوي دي. ولې دوی داسې کوي چې یو ځای کې د انسانیت خدمت کېږي، دوی د انسانیت خدمت پرېږدي او په داسې بېهوده او ناروا حرکاتو کې مصروفېږي او مشغولېږي. خیر، که تاسو غواړئ چې دغه ویډیو وګورئ نو زموږ چینل ته میسج وکړئ، یعنې زموږ پیج ته میسج وکړئ. پیج به تاسو ته په فیسبوک میلاویږي. همدغه زموږ د چینل نوم تاسو په فیسبوک کې سرچ کړئ، د هغه ځای نه تاسو زموږ پیج ته راشئ، میسج وکړئ، تاسو سره به ویډیو شریکه کړو. خو دا مې د یو عبرت په طور تاسو سره یو ویډیو شریکه کړه چې نن سبا کوم حالت او کوم کارونه په هسپتالونو کې هم شروع شوي دي. امید لرم تاسو به زما د ویډیو په مقصد او پیغام باندې پوه شوي یئ.